ملګرو که تاسو د ایلین سره ریلیټډ ویډیوګانو کتلو شوقینان یې یا جادویي موویانو کتلو شوقینان یې نو زما په چینل کې به تاسو ته دغسې ټولې موویانې ملاویږي ډېرې زبردستې او د ټول فایټ سے भरपूर ویډیوګانې हर किस्म से जादू से रिलेटेड वीडियोगाने को په چینل نوې ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ومان کړئ چې هرې نیا ویډیو تاسو ته په ټیم ملاویږي دا ډیره ښایسته د ایلینو مووي ده نو پارټ د یو بل پلینټ نه وښیي چې په هغې کې د ایلینانو چې کوم پلار وي دا ډیر ظالم وي دا ټول ایلین د بچی وي دی دا ایلین بچی پیدا کوي او په ده باندې ډیر ظلم زیاتی هم کوي نو په دې کې داسې چند ایلین وي چې هغه ټول میلاو شي او دا خپل پلار چې کوم وي دی په یو داسې پنجره کې بند کړي چې د هغه یو پاسورډ وي او دی په دې کې ډیر وخت بند وي نو ده نه دا ایلین تښتېدلی بل پلینټ ته د انسانانو دی اوس کوشش کوي چې زه په څه طریقې سره هغه ایلین واپس راونسم چا سره چې د دې پاسورډ دی او زه د دې پنجرې نه آزاد شم نو دا د په دنیا کې د یو انسان سره وي یو ایلین چې دا پاسورډ هم په هغه کې دننه وي او دغه انسان سره وي او دغه ایلین سره وي نو دی هغه انسانانو دنیا ته یو داسې پورټل جوړ کړي چې خپل کم کریچر چې دی دا د دغه انسانانو دنیا ته ولېږي چې تاسو هغه انسان ټرست کړئ چې په کوم کې دغه ایلین دی چا سره چې دا پاسورډ دی دغه انسان او دغه ایلین ما لراولی نو ټول کریچر چې کوم د انسانانو دنیا وي هغې دنیا ته د به وځي او دغه انسان او دغه کریچر به راولي چې په دې کې د دې چابي دو سره چابي ده په دې کې دا پارټ وښیي چې کوم انسان سره کریچر دی د ده شاته یو پورټل غونته کولاو شي او دی هغه پورټل یې ځان ته راښکي دی په هغې کې غیب شي او دقسې هم بلې یوې دنیا ته راشي او هم دقسې بار وي دی حیران شي چې دا خو زه بیا هغه ځای ته رالم خو دی اصل کې دغه ځای ته نه راغلی دی یو بل ځای ته شفټ شوی وي ده ته مخامخ په ټي وي چلیږي چې په هغه کې یو کس چې هغه د پارټنري په دې دنیا کې د هغه سره هم دغسې کریچر دی څنګه کریچر چې د انسان سره دی دی په دغه نیوز چې واوري چې دا خو په نیویورک کې دی نو دی وایي چې یاره دغه نیویورک ته به اوس موږ له لازمي تله غواړي او د دې کس سره به میلاویږو دی دغه بار نه چې راوځي چې وګوري په مخامخ په پنجره کې د کسانو سپي تړلي اصل کې دا سپي دو جنګی دی چې وګوري چې دا سپي خو به د دې ظالمانو نه ازادول غواړي او دی د دوی سره په فایټ شي ولې د ده سره خو کریچر وي دا کریچر یو طرف ته دا سپي راکولوي او بل طرف ته دا انسانان په دغه پنجرو کې واپس بند کړي ولې چې دا خو ایلین وي دته دا انسانان راول اسې د ګس لاس کار وي دی دا ټول انسانان چې کوم وي ښه ټیټه طریقې سره وټاکئ او بیا ترې په اخره کې دا سرونه هم وخوري ولې د دې کریچر سرونه ډېر زیات خوښ وي خو دې ځای کې دی ډېره یو غټه غلطي وکړي چې دا کریچر کله په ده باندې فل اکټیویټ شي نو کوم نرک نه چې هغه نور جانوران راغلي کریچر هغه د وینې دو ډیټیکټ کړي چې دا او په دغه کس کې دی او د دوی پیچه شروع کی بل طرف ایریا 51 ښایي چې په هغه کې هم په دغه کریچر باندې ایکسپریمنټ کیږي په دې کې یو ډاکټر ساينټیسټ او بل یو آرمي چیف چې هغه وایي چې دا کریچر باره کې ماته پوره معلومات پکار دي چې څنګه د په انسانانو هیوي کیږي او دو اخر د انسانانو ته د دنیا نه څه غواړي دا چې دنه اوخه یو غټه فیسیلیټیز چې په هغه کې د دغه کریچر او مختلف ایلین باندې ایکسپریمنټ کوي نو دا جنې سره د لګیای چې ما تر دې باره کې ټول ډیټیل ته ووایه چې آخر د څنګه زمونږ د دنیا ته راغلي او دوی د دې انسانانو نه په دې دنیا کې څه غواړي دا ساينټیسټ چې کوم وی دا د پوره ډي ان اے معنی ار سره چې کوي چې دا څنګه ورک کوي او د انسانانو په جسم باندې څنګه عمل کوي دې پوره جانکاری دا مشر چې کوم وی د پوجانو دی وته چې مالا پکار ده بل طرف ته دا کس وخی چې کوم کې کریچر دی د بهترین طریقې سره دا ټاچر کې چې دی به موږ ته ال وي هو دی وته اس ال هم نه وي او صرف وته د دومره وای چې د بل نرک ایلین پلانټ چې کوم دی په هغه کې داسې یو ظالم دی او هغه د دنیا ته خپل کریچر را لګي او ولې چې دلته یو کریچر دی چې دا هغه سره د چابي او پاسورډ دی او کوچره دا پاسورډ هغه بل ته میلاو شو نو هغه بس تاسو د دنیا هم تبا کی او خپل پلانټ کې خو هغه د پیل نه ډیر ظالم دی ظلم کوي ټول کریچر دا هغه ډیر تنگ دی او هغه نن د کو سبا د هغه په دې پلانټ تاسو د پلانټ ته راځي د انسانانو او انسان به یو نپری دی دا ټوله جانکاری ورته دی ورکی دی ورته تاسو ما پرې دی که تاسو څه پرې نه ختم تاسو د پاره به مزید مخه ته ډیره زیاته خطر راشي او څه قیمتي جانکاری چې د چابيانو لپاره کې هغه تاسو ته ما درکړه چې دا څنګه چابيان دي چې رده د الله په کولاویږي او دا ساينټیسټان چې کومي دوی چې د اسی دروغ وي او ډیر دي نه وته غواړي دی وته ما چې تاسو ته کوم جانکاری درکړه دا ټوله هو به هو صحیح ده هغه پلانټ نه به لازمی کس کریچر راځي او ډیر خطرناک کریچر دی او تاسو دنیا ته ډیر زر را روان دي ولې چې موږ هغه ته پته ده چې موږ
هغه چې د دې دنیا ته څنګه راننوځي موږ ته د هغو یو سیګنل میلاو شي او هغه به دې دنیا ته لازمي راځي. بل ځای کې چې د هلک کریچر به د اکټیویټ شوی د ده شاته کریچري هغه راته پیچه کوي، ده په جاز کې ځي نو هغه کریچر چې کوم وي هغه په ده پسې جاز ته راشي، دی د جاز د پاسه نو هغه کریچر راشي او په ده باندې حمله شروع کړي په دې کریچر باندې، ولې چې د ده سره یو پاسورډ دی او چابي ده چې هغه چابي نه راتو هغه کوم مشر چې وي هغه ده راکولاولی شي. نو دوی په دې جاز د پاسه فایټ شروع کړی، جاز کې لاندې مسافر او هغو دا چغه وایي چې دا کریچر چې کوم وي دی د جاز په یو انجن کې پاساو شي او مړ شي. بل طرف ته دا یو نوی د پسې نورم دنیا سه کریچر وي چې هغه په د پسې لګېدلی وي او د ژوندی خوړلو کوشش کوي چې د مونږه اخکې پلینټ ته دوباره بوزو، خو د هغې من چې کوم وي دی پوه شي چې دا خو زما د اکټیویټ کېدو د وجې دوی زمونږه پیچه کړله، نو هغه د هلک د جاز نه کته غوځار کړي او ورسره پیراشوټ په شکل په ده پسې شاته ونښلي، نو دی ښه په قلاره په دې ځمکې ته راکوز شي. بیا ورته د ظالم بچیا ته خو زه داسې راغوځار کړم لکه پره نه چې غباره راغوځارېږي، دا تاسې چل کوئ. بیا ورته ټوله قصه وکړي چې دا چې موږ کوم ځای کې کسان مړه کړل سپی چې نیولي وو د هغه ځای نه دا کریچر په موږ پسې شاته راغلی، که زه چېرته دوباره په تا باندې فول آی شوم نو دا کریچر به موږ دوباره ویني، خو د دې د وجې به زه ستا په جسم باندې پوره قبضه نه کوم، صرف نیمه حصه به زما راوځي، که چېرې ما پوره قبضه وکړه دا کریچر به زموږ پیچه کوي او موږ به نه پرېږدي، ولې چې اصل کې دوی به موږ پسې هغه پاسورډ او چابۍ له راغلي، په دې ځای کې په ده پسې آرمي راشي، دا کریچر دی په ځان د پازه کښېني او دغه ځای نه یې وتښتوي. دغه ځای کې په اوبو کې یو فاټ وښیي چې ده به د اوبو کې په ده پسې لګېدلی دا کریچر او دا کس نسي دا آرمي والا. په دې ځای کې د هلک د یو پولیس نظام خلاصي فوجي نه چې دی په ګولۍ وولي هغه جنې دی ډېر خفه شي، دی په دې اوبو کې ډوبېږي، خو د ده چې کوم کریچر ملګری وي د هغه مجبوري وي چې هغه دی دوباره د دې ځای نه بچ کړي، ولې چې دا هلک د دې کریچر نه بغیر دومره نر نه وي، خو دا کریچر وي چې دی د دې د وجې د هلک په هر ځای کې بچ کوي او ده ته دا ډي ان اے چې کوم وي دا د کریچر دغه اکسپټ کولی شي. په دې ځای کې د کریچرو ته بیا پته ولګي چې دا خو بیا هغه کریچر اکټیویټ شوی دی، دوی پسې شاته ولګي او دوی په څه طریقه باندې د دغه ځای نه ځان وباسي او دی د هلک د جسم نه وځي، که چېرې دی د هلک د جسم نه نه وتی نو دې کریچرو به دوی نه پرېښي. په دې ځای کې دا پوجیان چې کوم وي دی د کریچر سره فایټ کوي، دا کریچر ډېر شي پوجیان چې وي هغه مړه کړي او د خپل کریچر د هلک د اوبو نه راوباسي او دی یو خوشې ویرانه کې را روان وي، هلته یو فیملي وي چې خپل ټوکر دپاره راغلي، دی د دوی خواته راشي، دوی ته ډېر خوشحاله شي او دوی دله لیفټ ورکړي. دې فیملي سره ګپ شپ لګوي نو دا فیملي ورته ووایي چې موږ ایریا 51 ته ځو، هلته کې عجیبه ایلین دی او موږ هغه ایلین کتل غواړو، د دې د وجې موږ پوره فیملي ایریا 51 ته روان یو. دی هلک ته دا خبرې اینې او دی نیویورک سیټي ته چې راشي دا کس والا بوټان هم ورکړي چې ستا خو چپل هم نشته، دا چپل ته ور واچوه. ډېر د شکریا ادا کړي او دغه ځای نه چپل والی دی په خپل یو ګلفرینډ په هغې پسې ورشي، نه ګلفرینډ ورته وایي ته خپل هغه ایلین روپ راوباسه، ولې چې زما هغه ډېر خوښ دی او زه د هغه سره ډانس کول غواړم. دی ډېر مجبوره کړي نو هغه ایلین راوځي او دا جنۍ او دغه ایلین په دغه ځای کې ډانس هم وکړي. د ده د ایلین راتلو د وجې دوی ته بیا یو غټ مصیبت راغی، ولې چې کوم کریچر چې وي هغه دوی بیا ډیټیکټ کړي چې دا په کوم ځای کې وي، دوی ډېر لرې نه ویني چې هغه ایلین په دغه ځای کې دی، هغه په دوی پسې راشي خو دوی په دغه ځای کې ګډېږي د دې جنۍ سره او دوی د دې غټې خطرې نه ناخبره چې کریچر را روان دی، خو په دغه ځای کې دا ایلین هوښیارتوب وکړي دی د هلک نه وځي، نو دا کریچر چې راشي دوی انسانانو ته خو څه نه وایي، دوی صرف کریچر پسې راغلي، دوی دغه ځای نه تښتي. په دې کې هغه پوجیان راشي او په دوی باندې فایر وکړي، دوی ټیم کې یو طرف ته د هلک هم راټینګ کړي، بل طرف ته د هلک سره چې کوم کریچر وي هغه هم دوی راونیسي او دغه ځای نه دوی بوځي، دوی ایریا 51 ته بوځي. نو په ایریا 51 کې بس په دوی باندې به ایکسپریمنټ کوي، پورا ایریا 51 ایریا وښیي چې په دې کې یو کیچ کې دی بند کړی، نو د ده په هغه کس نظر شي کوم چې ته په ټي وي کې لیدلی هغه دوی اپسه کېدو کې ایلین دی ورته ووایي چې ته ځان چېرته کې هم د دغه ایلینو په لاس ورنه کړي، ولې چې تاسو سره کوم پاسورډ دی دغه پاسورډ او دغه چابي پسې به تاسو پسې ډېر ایلین راځي، تاسو کېدای شي چې خپل ځان ورکړئ خو تاسو به ځان نه ورکوئ. دې کې دا پوجي راشي دی وایي چې زه دا کس وجنم، د ده د وجې زما ډېر کسان مړه شو او دی ډایرکټ د دې ساینټسټانو په غوسه کې لاړ شي، دغه ګیټ کولاو کوي او دی نه یوه کې نه بله کې دا ساینټسټان قبضه کوي او په دغه هلک باندې ډزې هم وکړي چې دی وولي چې ستا د وجې زما ډېر کسان مړه شوي دي. په دې کې دا هلک چې څنګه په ګولۍ باندې ولګېد د ده چېرته جنۍ په شکل کې ده ته رارسېدلی او ډایرکټ د ده په جسم باندې قبضه وکړي
دی چې څنګه اکټیویټ شي په دغه ځای کې د مخې سره د ایلین هم راشي په دې ایریا 51 باندې حمله وکړي. ولې دا د ایلیانانو اصل کې دا ایلین په کار چې موږ داسې طریقې سره باسو د ځنه دی که هغه ایلین چې کوم بنوي بل کس هغه په دې ایلیانانو باندې حمله وکړي او د یوې من ته وایي چې تاسو له دې ځای نه ځان وباسئ، د ده په لاس ځان ور نه کوئ. که تاسو د ده په لاس ځان ورکړو دا پوره دنیا به تباه شي. په دې ځای کې دا بیمن د دې ایلیانانو سره په جګړه باندې ورغلي او دا پوجان پم ډزې کوي، دو ځان بچ کوي. په دې کې دا ایلین د نورو ایلیانانو ته ووایي چې تاسو کوم کریچر چې تاسو بند کړل د ایکسپریمنټ لپاره هغه ټول رازات کوي چې هغه ستاسو په بوډۍ باندې قبضه وکړي، نو تاسو به بچ شئ، که نه تاسو بچ کېده چې دی دا ډېر ګران دی. دا ساینټیزم چې کومه ښځه وي دو زر لاړ شي، دو چې کوم ایلین پهله نه بند کړي وي هغه ټول رازات کوي. هغه چې څنګه رازات چې هغه د په دې جسمونو باندې قبضه وکړي، نو دونه څه عجیبه غونته ایلیانان جوړ شي، نو تب جا کې هغه د دې کریچرو سره په جنګ باندې ورشي. په دې کې څه عجیبه کریچر ایلیانان دي چې مختلف قسم دي دوره دې کریچر سره په جنګ باندې ورغلي. په دې طریقه کې دا کم کسان چې فیملی وي دو چې کله د 51 ته راشي دو چې وګوري چې موږ به دلته ایلین وګورو، خو دلته خو دنیا ایلینان دي، دا ټول څوم ویریږي چې داسې چل دی، دا خو د ایلین یو خزانه یم. موږ خو دا مقصد و چې ایلین ته په پنجرو کې بندي، لیکن دا خو داسې ایلینان دي چې په انسانانو باندې حملې کوي او ټول انسانان دي ایلینانو ختم کړل. خو د دوی خوش قسمتي دا وي چې دا څه ایلین چې وي دا په انسانانو کې ورننوځي، نو دوی د خطرناک کریچرو سره مقابله کوي او د دوی دلته په ګماسان کې جنګ جاري. دلته کې دا پوجان هم په دوی ډزې کوي او څه دا ایلین د دوی ماتې کوي. خو د نرک نه چې کوم ایلین راغلی دا ډېر خطرناک وي، ولې چې دوی اصل کې د ویمن پسې او په دې پاسورډ چابۍ پسې راغلي او دوی په څه طریقې سره ځان د دې ځای نه وباسي. خو دوی ته پته ولګي چې موږ د دوی مقابله نشو کولی، دا ډېر زیات خطرناک دی او که دوی چېرته کې موږ دواړه ونیولو او دې ځای نه بوتلو، نو دا زموږ دپاره ډېره غټه خطره ده. چې هغه ظالم ایلین چې آزاد شو، نو هغه به زموږ دا پوره فکري او د دنیا به ختم کړي، یو انسان به په دې دنیا کې پاتې نشي. دا تقریبا دا هلک هلیکاپټر ته راوخېږي او دې ته ووایي چې په موږ دواړو کې به یو کس ځان مړ کوو، که چېرې موږ دواړه ژوندي پاتې شو او د ایلین موږ ونیوو، نو دی به دا پوره دنیا تباه کړي. خو یا تو یا زه خپل جان به ورکوو، نو تب جا کې به زموږ د دې ایلینانو نه ځان خلاصېږي. نو دا هلک خو دا دومره په اسانۍ نه مني، دی درته وایي چې نه ته ځان مه مړ کوه. دا ایلین ورته وایي که زه ځان نه مړ کړم نو دا پوره دنیا به تباه شي. خو دی خپل سکریفایس ورکړي او دی دا ټول څومره کریچر چې دا په ځان کې راونغاړي او یو ماشین طرف ته ځي. هلک ته یې ویلي چې زه څنګه دې ماشین ته ورسم، ته به دا بټنه ووایي چې دا ایلینان ټول تباه شي، نو دا انسانان به بچ شي. دې کې د فوجي ته اشاره وکړي، نو دا فوجي ان تیار دی دغې بټنې ته. څنګه دا کریچر چې دغې ماشین ته ننوځي، دا فوجي دا بټن دباو کړي او دغه ځای کې یو غټه دماکو شي. دا څومره کریچر چې وي دا ټول مړه شي په دغې کې. دا هلک ډېر لرې ګذار شي، نو دې هلک چې سترګې کولاو شي د دا کریچر ملګری مړ وي او دی په هسپتال کې راته سترګې کولاو شي. نو د فوجیانو دا مشر ورته وایي په تا باندې چې څومره الزامونه و هغه ټول ستا نه ختم شو، ولې ستا سره چې کوم کریچر و هغه خو د انسانانو مدد کوو او نن نه بعد نه تو ازاد تا باندې هېڅ کیس هېڅ در باندې هم نشته. ملګرو که تاسو د کریچرو بل پارټ کته غواړئ یا تاسو باندې دا ویډیو ښه لګېدلي، دا ویډیو لایک او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ د دې د نور پارټونو لپاره. هلته کې کریچر هغه مشر چې وښی هغه ډېر زیات غوسه وي، ولې چې دا چې کوم چابي چا سره وه هغه ایلین خو مړ شو، اوس به دی د دې نرک نه ورته چې دی دا ډېر ګران شو. دی سخت په غوسه کې چې د دې بدله به